السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیوډ کې تاسو ته راوخم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل میموري تر 100 جی بي پورې زیاته کړئ. مطلب که تاسو موبایل کې میموري کم وي یا تاسو ته موبایل سټوریج کم وي او تاسو موبایل کې زیات سیزونه نه راځي میموري ډیره زر ډکوي، نو نن ویډیو کې درته داسې طریقه راښیم چې هغې نه بعد به تاسو خپل موبایل میموري 100% پورې سیوا کولی شئ او دغه میموري تاسو کله هم استعمالولی شئ. هر ټایم دا میموري تاسو استعمالولی شئ، دغه سټوریج تاسو خپل موبایل 100 جی بي پورې زیاتولی شئ. نو قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه، خو دې نه مخکې تاسو ته یو ایډوکیشن رس دی. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې دپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن لینک ډسکرپشن او کمنټس دواړو کې شته دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، اوله کې به سمپل دا تاسو نه یو لاګین غواړي، ټیک ده. دې ته به تاسو داسې لاګین ورکړئ چې د هغې پاسورډ د هغې جیمیل تاسو ته بیا یاد وي. که انکیس تاسو بیا بل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ او دغه جیمیل دغه لاګین تاسو ورکړئ، نو دې کې تاسو صاف لوډ کړي وي هر څه چې وي، ستاسو عکسونه وي، ویډیوګانې وي، اډیو وي یا نور څه ډاکومنټس وي، نو هغه به کې بالکل محفوظ پراته وي. قدرمنو لاګین نه بعد به تاسو ته داسې شی نو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو ګورئ، نو تاسو په دې کې اوس ایډینګ کولی شئ. مطلب کم څیزونه چې تاسو دې کې ساتل غواړئ نو هغه تاسو دې کې ساتلی شئ. دلته کې وګورئ، تاسو زما جیمیل ته وګورئ، بیا وګورئ 0% میموري ما استعمال کړې ده او ټوټل چې دا ما سره دا وګورئ 100 جی بي ځای دی ما سره. دا ځای داسې دی چې په دې کې هر څه چې دي هغه تاسو جمع کولی شئ، هغه دې کې تاسو ایښودلی شئ. څنګه به پکې تاسو هر څه دې کې اډ کوئ. دلته کې تاسو ته یو جمع شان نښه ښکاري، په دې تاسو کلیک به سمپل وکئ، ټیک ده. دلته کې د اپلوډ فایل یو آپشن تاسو له راکړی دی، په دې باندې به تاسو کلیک وکئ. دا به تاسو اټومیټکلی ستاسو ته موبایل ګیلرۍ ته راشي. اوس تاسو دې کې څه شیز ایښودل غواړئ نو به تاسو څه وکئ، سمپل له دې ځایږي نه به تاسو څه کوئ، سلیکټ کړئ. دلته ایډ آپشن تاسو له راکړی دی، دا به تاسو دې کې ایډ کړئ، نو دا به اټومیټکلی دلته کې تاسو سره ایډ شي. صحیح ده. دې کې تاسو عکسونه، ویډیوګانې، ډاکومنټس یا میوزیک مطلب ګانې وغیره چې دي هغه هر څه تاسو دلته کې ایډ کولی شئ. دا وګورئ تاسو دغه شانتې دا هر څه دلته کې ایډ کولی شئ. دې کې تاسو جدا جدا خپلې په خوښه باندې فولډرې وغیره چې دي هغه هم جوړولی شئ. ډېر یو ښکلی اپلیکیشن دی. امید لرم قدرمنو چې خوښ شوی به مي، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.